السلام علیکم ګرانو مینوالو اندلیب یم او ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. یو څو متلونه دي، پښتانه متل ډېرې کوي، په پښتو کې ډېرې زیاتې متلې دي او نورو ژبو ته هم دغه متلې ژباړه شوي دي، ترجمه شوي دي. په هغې هم یو دوه خبرې کوم، خو یول په هغه متلونو باندې خبره کوو چې کوم متلې پښتانه روانې وایي، هغسې نه وایي چې کوم متل دی. د پښتو یو متل دی وایي چې زی نو ابازوله به راځي. امازوله خلک وایي امازوله به راځي، امازوله نه چې زی نو ابازوله به راځي د رور له. ته وایي کار طرف ته لاړ شي نو رور له به راځي، ابا زوی له به راځي، د پلار زوی له به راځي. نو متل داسې دی مونږ وایو چې زی نو امازوله به راځي، امازوله نه چې زی ابا زوی له به راځي، ابازوله ابا زوی له رور ته وایي، لکه رور له به راځي. بله یو متل دی وایي د نر کونه په بدلي، د نر کونه په بدل نه، د نر قونه په بدلي. نر سره چې د څه وکړو نو هغه به د سره کوي، دا په بدل یې. بله یو خبره ده وایي اله به خبر شي چې تاروجه بیله ورشي. تاروجه پکې به کباب خوري، تاروجه پکې څه دي؟ داسې نه دی دا متل، داسې دی چې اله به خبر شي چې تالوجه بیله ورشي، چې زن کدن دي شو نو وایي تا ته به اله پته ولګي چې ته څه یې. بل یو متل دی تالاني صاحب وایي پښتانه ګور ما دا متل داسې اورېدلی دی، وایي خر پلار که نو مطلب پې بار که. خر نه، خر به ولې پلار کېده؟ ته خو انسان یې، هوښیار سړی ته به خر نه. خر متل داسې دی وایي خر په لار که مطلب پې بار که. خر په لار که یولې لارې ته سیده که. نو یو سړي وي خر په اوبو نه اوړي نو وي څه به وکړې ورسره چې څې راښکي په مخ کې هغه نه اوړي. بل ورته وي د لکۍ نه به ونیسې او په وروسته به یې لږ راښکې او چې د راښکې ښخې کړې ورڅسې کړې په خپله به اوبو نه واوړي. پوه چې خر په لار که نو مطلب پې بار که. یو بل متل داسې دی، د متل په شا یو خبره وي، دغه لږ وروسته کوم. اکثر موږ یو متل اورو وایي هندو چې اوزګار شي نو وایي خوټې تلي، خپلې خوټې تلي وایي. خوټې تللی نه شي کتونکو، معذرت کوم اصطلاح داسې استعمالومه خو داسې نه وه. هندو چې اوزګار شي نو خپلې غوټې تلي. غوټه هغه غوټه وه چې هندوانو پخوا خو دا د اوسپنې سیرونه او دغه نو که نه، یا کوونو چې ته لږ یو اوبهونه هغې سره به نور خلکو د غورګونه د کاڼو نه جوړول. دوه به یې جوړ کړي وو، واړه واړه کاڼي به په ټول پارسنګ برابر کړي وو، نو هغې له به یې کلکې غوټې ورکړې وې په کپړه کې. نو دی چې به کله اوزګار و ګاب په نو بیا به دا هغه برابرولې، هغه خپلې غوټې به یې تللې. هغه چې کم کاڼي به یې جوړ کړي وو چې دا دړی ده، دا دوه سیره دی، دا درې سیره دی، دا پاو دی، دا نیم پاوی دی، نو دکه به بیا تلل. هغې کې به دوه څلور کاڼي وو، یو نه به نه جوړېده. نو هغه ټول پارسنګ چې به یې برابر و نو غوټې به یې کلکې ورکړي وي، نو هغه به هغه خپلې غوټې تللي. کتې به چې وزن یې برابر دی او که برابر نه دی نورو سره به یې کتې. بل یو متل دی وایي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي. داسې نه ده چې څوک د زه د شپېتو شم نو چې د شپېتو شم نو ما به ولي نه، چې د شپېتو شي پخوا داسې چلو تالاني صاحب دا متل که موږ داسې وو چې د شپېتو شي نو د جرګو شي، دا هم صحیح دی بلکل. خو پخوا داسې چلو چې جنګ به راغی او ډولۍ به چا بوتله نو د هغه کلي خلکو به یو موږی په ځمکه کې وټکو او هغه وخت به یو لزدد یو پنډدې ټوپکې وي، نو چې چا به موږی وویشته او به ورته موږی یا به مات شو نو ډولۍ به یې هله ورکوله. ډولۍ به یې هله ورکوله. زمونږ په کلي کې زما په یادو کې داسې وو، زما په یادو کې داسې دا مال په خپلو سترګو لیدلي دي چې موږی به یې ښخ که په لاره کې او هلته به کسان نمبر په نمبر یې چا به وویشته نو خلکو به چغې بیا دی ډولۍ وړی ویسته. نو هغوی به ځان سره د شپېتو کالوکه سره وستی وو. وی چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي، د ده نه د شیش صحیح شي. په د شپېتو چې و هغه به شیش صحیح وو، شیش پې صحیح نه وي به چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي. وایي د اشلغر واړې باندې وایي پلانکې خو ډېر وایي، خو یاره د اشلغر واړې باندې اوس خلک به وایي د اشلغر واړې باندې څه خبره ده. د اشلغر واړې داسې ده چې په پېښور کې راڼه یې ناسته وه او هغې ویې مالې دا باسین وکړو او خلک په قطار شو. د پېښور نه په قطار خلک ودرېده او اخري سړي د سیند نه
جام را ډک یا کنډول را ډک بلې ورکه بلې پیښور ته راورسېده نو هغې کې بوسو نو راڼی تپوس وکړه دا ولې دا بوس پکې ولیدي نو یې ورته ویي په اشنغر کې واڼې بادېږي کله چې به غنمو او بوس یو ځای وي نو دا بیا په اواز جدا کول نو یې واڼې بادېږي نو د بوس پکې ځکه راغلی نو هغې هلته نه اډر وکوي واڼې بند کوي د اشنغر واڼې بند کوي اشنغر واڼې بند شولې بیا هغې له صفا اوبه لري د هر متل په شا دغسې یو خبره په دغه کې داسې متلې شوي دي په انګریزۍ کې یو متل دی وایي as you sow so shall you reap په اردو کې دا متل داسې دی وایي جیسا کروگی ویسا بروگی خو په پښتو کې وایي چې څه کرې هغه بریبې دا جباړه شوی دی په پښتو کې ورته جباړن وایي نو دا ترجمه شوی دی بل یو متل دی وایي مایټ از رایټ په انګریزۍ کې وایي اردو کې وایي جس کی لاټي اس کی بینس پښتانه وایي چې د چا زوري د هغه کوري بل یو متل دی د انګریزۍ وایي اولډ از ګولډ پښتانه وایي زوړ اشنا زین کړی اس وي کتونکو څو خبرې مې سره په متلونو وکړي ډېر خلک دغه تپوسونه کوي ډېر خلک د واتساپ په لارې ډېر خلک د ټلیفون په لارې داسې چلو په څه پوهېږم په څه نه پوهېږم چې نه پوهېږم نو په هغې نه پوه چې کوم باندې پوهېږم نو هغه هر چا ته وایم چې دا دې هغوی ته ورورسي او هغوی دې دغه زده کړه وکړي ما دې کې کله هم شومتیا نه ده کړې او ډېر عالم فاضل هم نه یم لږ غونډه کې تحقیق مې کړی دی نو کوشش کوم چې سجاده دلته مونږ خواته راسه کتونکو مونږ څو خبرې په متلونو وکړې او د سجاد چیرمین صاحب د پوجره کې ما مخکې وویل هغه بچی را سره بریال دلته موجود دی خو چیرمین صاحب اوس که ته نه راغی نو ما غوښتل چې دی په دې خپل کیمره کې هم راوله مونږ په دې لاره تېرېدو نو لمین یوسفزي سره مرکه وکړه او د هغې نه رالو نو دا ډېره زما د ملګرو هم ډېره خوښه ده او زما هم دا د ناستې ځای دی نو څوکونه سید لاله راپسې راغی وایي زه چای یم هیڅ موږ نه کوو دوه خبرې کوو خو د ښه بریالي دلته وو نو دوی دې هم لږه ناسته وکړه تاسو سره په متل خبرې وکړي په چیله مو در سره ویډیو وکړه هغه در سره شریکه کړه دغه متلونه او چې څوک څه قسم تپوس کول غواړي چې زه څومره پوهېږم د ویډیو پاسه نمبر لیکلی وي نو به چې څومره پوهېږم نو هغه به تاسو ته منتقل کوم او دې پسې مه ګرځئ دا راته دا جولی خوړوم چې دې پسې مه ګرځئ چې ورېږه موږ اندلیب کمزوری کوو یا اندلیب نه داسې تپوسونه کوو یا پلانکې د ځای نه تپوس راړم دغه تپوسونه راپسې مه راوړئ زه نه ډېر قابل یم او نه ډېر پوه یم نه چا سره مقابلې کوو نه د دې لپاره دا کوو چې ما کله ویلي چې زه ډېره لوی پښتو یم یا دومره ډېره پښتو ماله راځي یا زه دومره ډېره پښتو وم ما کې هم بلا کمي دي بلا کمزوری مې دي نو کوشش کوئ موږ له پکار دي چې زما همیشه دا کوشش کړی دی چې د دې معاشرې دا معاشره تصویر کوم تاسو ته وښیم د دې پښتنو ستونزې د دې دا مسلې چې دا تاسو ته وښیم کتونکو په لوی الله سپارو د الله په امان